یو اتو ملګرو راته یو ویډیو راولېږله، بیا هغه ویډیو په خپله زما مخې له راله. خو دا ملګري چې اکثر دا قسمه ویډیوګانې رالیږي دې دپاره چې یو خو چې موږ ته پته وي چې څه کېږي څه نه کېږي، بل دا که نصیحت کوي. نو په هغې کې دغه دیر طرف ته چېرته یو 18-13 کالو هلک ته خو پلار او مور یې ویشتي دي. نو پلار خو یې مړ او د مور باره کې پته نه شي اوس کس راته لګیا و یا مور یې هم کسه مړه ده. 18-13 کالو هغه ویډیو چې ما وکړه هغه پولیسان په خپله ووي دا چې په ټیک ټاک وران شوی و. ده په ټیک ټاک کې ویډیوګانې جوړولې و، هغوی به ورته موبایل یې ته اخیستی و، ته یې موبایل راکړه چې نه یې راکوي تماچه راغستې یې ویشتي دي. اوس دلته یو څو خبرې په دې کې د معاشرې هم کردار دی، دې کې د مور پلار هم کردار دی، دې کې د هلک هم کردار دی، دې کې د ټیک ټاک هم کردار دی، د ټولو پکې کردار دی. ته دا ملبه د دې خبرې دا په یو کس نشي وراچولی. د مور پلار کردار چې بچي له دیني تعلیم ورنه کړي که نه، انجام هم دقه شان نه وځي. په دې خفګان نه دی پکار او دا ګیله او شکوه نه ده پکار چې بچي له تربیت دیني ورنه کړي، ازادیانې وله ورکړي، په سر یې وخیجې او صفتونه وله کوي چې د نیټ استعمالوي او دله ما غټ موبایل لیږلی او دله زه آیفون لیږم او سامسونګ لیږم او دا صفتونه کې بیا مه خفه کېږي که داسې قصه راشي. ځکه چې تا څه اصول د ژوند نه دي ایښودي په کور کې. تا د بچو تربیت د دې بعضو دا خیال دی زه ګورې خصوصا د مسافرو ته ویم او د زړه د کومې نه درته ویم چې ګورې بچي او ښځه صرف خوراک ته ضرورت نه لري. که ستاسو دا مطلب وي چې زه غټه تنخوا علمه او دب کې خرچې لیږمه او ما کار وکړو نو تا ګوره هېڅ هم نه دي کړي. دا خوراک د هغه خلک هم کوي کوم چې په خپلو ملکونو کې ناست دي او ډېر پکې داسې دي چې زموږ نه یې ښه خوراک کوي. صرف قصه د خوراک نه ده، قصه د مال نه ده، قصه د دې نه ده چې ستا بچی په اسریکړو کې ګرځي، قصه د دې نه ده چې سکوټر او موټر ورسره دی، قصه د دې ده صحیح ده ته خو پیسې ډېرې لیږي، دې بچو ته دې څه سړیتوب ښولی دی، څه تپوس یې کوې ورځې خواله پته درته شتي چې څه کوي څه نه کوي. دا خبره ده. د مور پلار دې کې کردار دی چې د وړوکوالي نه ورته الله او د الله رسول وښیي. بیا نادرا داسې کېږي، زه دا نه یم چې مور پلار وله صحیح تربیت وکړي یو دا ټول صحیح په هغې کې هم بیا یو نیم کوږ شي، خو هغه نادرا کېږي، کله ناکله کله ناکله داسې کېږي چې مور پلار وله ښه تربیت وکړي او بچی کوږ ووږ شي. خو نور چې بچی کوږ ووږ کېږي دې کې د مور پلار ډېر حد پورې لاسي. دویم د معاشري کردار ته وګوره. داسې هلکان که تاسو د هغه تصویر ولیدو نو حیران به شئ چې دا څنګه هلک ته په کومه درجه کې دی. داسې هلکان چې په ټیک ټاک او په یوټیوب او په فیسبوک مشهورېږي که نه، د عربیان یې نه مشهوروي، د انګریزان یې نه مشهوروي، دا همدا پښتانه ورته پراته دوی ګوري او بیا راشي یاره معاشرت تباه و برباد شوه، دوا کوه زه به صرف دواګانې کوم او ته د دې خبیثانو دا ویډیوګانې ګوره د ډمانو فسق او فجور ګوره، او کله یو لیونی مشهور کیږي او کله ډم مشهورېږي او کله ډمه مشهورېږي او کله داسې هلکان چې د هغوی کردار ګډوډي هغه مشهورېږي، خو تو ته پروتې ګورې که نه. که چېرته معاشره په نیغه لار روان وې نو زما په معاشره کې بدکرداره سړی څنګه مشهورېږي که نه؟ زما پکې غلطي نشتي؟ شتي پکې. معاشره کې بدکرداره سړی مشهورېږي. په کار دا وه چې داسې سړی زموږ مخې ته راتلی موږ د دې ویډیو نه کتی، موږ درته نصیحت کولی، نو ده مخکې کار نه کو، دی مخکې تونه راشي باز وایي چې زمونږ وایي 2 لکه فالوورز دي. دا 2 لکه خو هم دې خلکو کې دي که نه، ځکه خلکو ته مشهور کړی. که دې خلکو کې چېرته هوش او حواس د دوی کار کولی، دا 2 لکه چې دي چې د دوی عقل کم ځای کې دی چې د داسې سړي فالوورز دي چې هغه معاشرت تباه و برباد کوي. او دا درته ووایم دا نن چې ته فالوورز یې که نه او فالو کوي، دی ګوره ستا بچی هم سبا له تباه کوي. ته خو ته خوشحاله ګورې
خو همدقه سړی ستا بچی تباه کوي، همدا کس ستا کور خرابوي، ستا معاشره، ستا کیله، ستا قوم، ستا ملک، ستا ژبه ګډوډه کوي. چې کردار دی. ما چې دا ویډیوګانې ما ته 8 کسان راولېږلي، سخت خفه شوم. هغه مور پلار چې ژوند یې ختم شو او په دې هلک 18 کالو په عمر کې د ټیک ټاک نشه د ده په دماغو دومره زوروره شوې وه چې د مور پلار وویشتو. او دې کې د دې هلک خپل کردار هم دی. کله مور پلار هم کوشش کوي، کله معاشره هم برابروي، خو چې یو سړی په خپله ګډ وړي او نه راګرځي نو بیا د هغه راګرځول صرف د الله په توفیق سره کېږي. یعنې د ټیک ټاک دپاره ته هغه 2 کسان وجني چې د الله نه بعد ستا په دې دنیا کې وجود د هغوی د لاسه دی، او ته تماچه رالې وجني. ما یو کس ته خبره کوله، اوس مازدیګر مانځه نه بعد لګیا و ما سره همدقه باسې وکړو. یاره وایي دا خبره ما یو ځای ته خبرې وه، خو ما یو کار دی دی اوس ښه مشهور شي، ځکه چې نن سبا خو جنګ د دې دی چې زه مشهور شم او که په هر کار مشهور کېږم. او باید ته څه وایې چې معاشره کې به داسې خلک وي چې دی به پرېږدي؟ نه، اوس به کېدی شي د دغه فالوور چې ورته وایي هغه دغه زوړ وخت نه ښه ډېر شي، ځکه چې مور پلار یې وژلي دي. خو زړور شو که نه چې مور پلار هم دې لپاره وژنه. او یو طرف ته هغه ښایسته ښایسته ځوانان چې د الله رب العزت بندګي کوي، ځکه خو موږ چغې وو دې خلکو ته وایو چې د خپلو بچو ته الله او د الله رسول وښایې، ژوند به هم په ارامي سکون به وي. دا زموږ صرف په دې درسونو کې، صرف په دې دوره کې نه، عام درسونو کې دا ښایسته ښایسته ځوانان ناستي، ښکلې ږیرې، پنسې د ګیټو نه بره، د ګناهونو نه ځان لرې ساتي. ولې د دوی خواهشات نشته؟ ولې د دوی شهوت نشته؟ ولې د دوی ښایست او زور نشته؟ هر څه شته. خو چې وشاب نشأ في عبادة الله یا فی طاعة الله، خو چې یو ځوان د الله په بندګۍ کې رالوی شي که نه، هغه د هر څه د خپلو خپو لاندې کړي. نو خبره مې دا کوله چې عزت او ټول عزت هغه په علم